السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصحيحين في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما او باقي كده قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة تراغي انه يهودي ولي الجاوي بدا روجيني وا محرم د میاشتې لسم ورځ چغیت عاشورا ویل کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو ما هذا اليوم الذي تصومونه، دا دې ورځې څه خاصیت ته چې تاسو به روزه نیسئ؟ ناوی چې انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه. دا ورځ چې الله به موسی علیه السلام له نجات ورکړ او دا قوم له بنی اسرائیل له او فرعون او دا قوم الله تبا کړي په دې ورځ باندې فصامه موسی شکرا. نو موسی علیه السلام دا روجونی و دې لپاره چې الله شکر پیو باسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرو کړه نحن حق بموسی منکم، نمخو به ډیر حقدار یو د دې چې دا روجونی سو. موسی علیه السلام ته موږ نږدې یو ډیر. فصامه وامر بصيامه، رسول الله بخپلم دا روجنی وا او امر یو کوي دا روجنی سي. او حدیث کې راځي چې امام مسلم رحمه الله راوړی دی چې سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. رسول الله چاته پوښتنه کوي دی ورځي روجي مبارکي، فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. وإذا روجي څوک ونیسي دی لسم ورځ نو الله ول تیر شي یو کال ګناونه بخي. او دا به د فائدې لپاره دا خبره ذکر کو، او دا ډیره نادره فائدې چې ډیر خلکو ته پته نه وي. عرفات په ورځ باندې د څو کالو ګناونه الله بخي دو، او د عاشورا په دې باندې د یو کال. څه وجه ده؟ حکمت څه دی چې هغه 2 کالو ګناونه په الله بخي وجه باندې یو کال. دې مبارک امام شربینی رحم الله وی د عرفات د ورځ محمدي ورځ ده او د عاشورا د ورځ د موسوي ورځ ده، او رسول صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام نه افضل له او داغه د امت د موسی علیه السلام د امت نه غوړه دي. ناغه محمدي ورځ چې ناغه د 2 کالو ګناونه په الله بخي، او د موسوي ورځ باندې الله د یو کال ګناونه بخي. دا وجه په دې موقع باندې د موسی علیه السلام واقعه د فرعون سره هغه ته به اشاره وکړو، او زه دې سینم چې واقعه به بیان کو، د اشاره به وکړو د موسی علیه السلام د پیدایش نه والا او د اخیری د بنی اسرائیل سره چې هغه کوم بیا واقعیت راغلي چې دا واقعیت نه نقل کېده، خو یو حادثه غټه حادثه به کې نه راغله. هغه ځان له تفصیل له یو واقعیت چې د موسی علیه السلام د فرعون سره ده، د موسی علیه السلام د بنی اسرائیل سره ده، د موسی علیه السلام په مدین کې ده. هر یو واقع ځان له بیان به کې دغه نه به فائدې راو باسي، دغه کې به سوچ کې موږ اسی اشاره وکړو په تادی کې چې سړی خبره کوي او لنډه بس موسی علیه السلام د پیدایش نه والا د فرعون د تبا کېدو پورې فقط. ځکه چې د عاشورا دا ورځ چې بده الله سبحانه وتعالى فرعون تبا کړي موږ دغه ځي پورې به خبره کوو. مخې ته به د بنی اسرائیل سره د موسی علیه السلام سره واقعیت راغلي، هغه بیا کې چې الله سبحانه وتعالى توفیق راکو بیان وکړو. د موسی علیه السلام د واقعې کې تاسو خیال کړئ په قران کې ډیره زیاتې، او د دې د یو پیغمبر واقعې تفصیلا نه راغلي لکه څنګه چې د موسی علیه السلام راغلي. د یو پیغمبر واقعې د تفصیل نشته، او د یو پیغمبر واقعې دومره ډیرم نه راغلي لکه څومره چې د موسی علیه السلام راغلي زی په زی راغلي.
دغه یو وجه دا ده چې موسی علیه السلام له قوم ډېر تکلیفونه ورکړي د فرعون د طرف نه هم تکلیفونه ملاو شي الله سبحانه وتعالی زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تم صبر کوه حالانکه زموږ پیغمبر ته دغه زیات تکلیفونه ملاو شي بل خبره بګی دا چې د قریش کې ډېر دي سي عادتونه چې هغه د بنی اسرائیل کې مو دغه تبوسونه باغوي کول د موسی علیه السلام نه دی هم دا ګډ ورته تبوسونه کول ځکه الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام د واقعیت ډېر نقل کوي درې موجوده چې د موسی علیه السلام د قصه عجیبه ډېره ده هغه دې عجیبه ده لکه د پیدایش ته وګوره چې د کم ماشوم نه چې فرعون یریږي اقا ماشوم د فرعون په کور کې لویږي دا ډېر عجیبه قصه ده ځکه الله سبحانه وتعالی بار بار ذکر کوي بل عجیبه قصه به دی چې فرعون ته وګوره کم کافر دی کم غټ کافر دی هغه او مقابله د هغه سره دوه کسان دي هارون اخي اشدد به ازري الا زمرور هارون ما سره ولګي چې زما د املا به مضبوط شي صرف موسی او هارون علیهم السلام دوه کسان د یو ملک د دیسي باچا چې داغه هغه جبروت او داغه کبریا او داغه زور هغه د چانه پټ نه دی د ځکه عجیبه قصه الله سبحانه وتعالی بار بار ذکر کوي مونږ ته وایي چې دین عبرت واخلئ در عبرتونه ډکه قصه ده او تاسو به وینئ په دې مختصر بیان کې چې دین څومره عبرت اخیستل کیږي په یو زمانه کې او په یو وخت کې د ځمکې په دې ځمکه باندې د مصر په ځمکه باندې چې هغه ښکلې ځمکه ده او معروف ځمکه ده نهرونه پکې بهیږي شنه ځمکه ده په دغه ځمکه باندې یو باچا مسلط شو چې هغه ته ویل کېږي فرعون د هغه خپل نوم نه دی ګوره فرعون هر هغه چا ته ویل کېږي چې هغه په مصر باندې حکومت کړی خو دغه مشهور فرعون دی دغه په نوم کې اختلاف ته د صحیح سند باندې دغه نوم نه راغلی او بعض سیرتونه ولا ذکر کوي چې د نومو الولید ابن الریان الله اعلم او د خپل نوم سو مشهور په فرعون باندې دی فرعون په دغه ځکه بچای کول او د یو ظالم بچاو او په دغه ځمکه کې بنی اسرائیل موسیدو چې دغه نه راغلی د بیت المقدس نه د یوسف علی السلام په وخت کې راغلی یوسف علی السلام واقع تاسو معلومه ده چې به دغه پلار راغیرونه رالو مصر ته رالو او یوسف علی السلام کوم ځکو ابا مصر کې الته د بنی اسرائیل آباد شو به دوی په منځ کې ډېر واقع راغلی چې فرعون باغوی باندې ظلم کړی او په نمونو ظلمونه کړی وذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې خپل پیغمبر ته نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون موږ به تاسو وورو قصه د موسی او د فرعون شروع الذين کړي د ان فرعون علا في الارض فرعون چې د ډیر ظالم بچو او تکبر لوی کول بزمکه کې وجعل اهلها شيعا او داخله کې په ټولګو کې په فرقو کې تقسیم کړي دا د خبيث سیاست اني سوجر عباس خلک کوي په امت کې اختلاف سره دا رحمت دا خبر ولا ځان سره جیب کې کېده به چې دونه کې ګوره خلک به تقمقل وي او بخاندي ده پوره ځکه چې د دې پریده دا خبره پریده چې د سندي څنګه ده په شریعت کې شتي وکنه محض ازي سوچ کزا په اختلاف کې چې د رحمت راتلی شي نشي راتلی کوم ځای دا خبره چې په اختلاف کې رحمت نه فرعون دې چې لوګي چې داخله کې په فرقو کې تقسیم کړو دي لپاره چې دوی کمزوري شي او کله چې په یو امت کې یا په یو خاندان کې په یو قوم کې فرقې پیدا شوي بس دا قوم تبعی طرف ته روانه ده سره ولي کړه خبره ځکه موږ دا چې پریدي د فرقې او پریدي د مذهبونو او د پلانې د علانې د زموږ پلانې مولا د اساس پلانې مولا دا خبره پریدي یو امت دې له څه تباش نه د سیاست فرعون استعمال کړي يستضعف طائفه منهم بیا په دې فرقو کې یو فرقه دي سوا یو ټولګي دي چې فرعون باغو باندې ظلم ډیر زیات کو يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم دا غوي زامن به لالول او زنانه به پرې خودي دا غوي زامن به لالول او زنانه به پرې خودي
فرعون یو پیر خوب ولیدو چې په دې فرعون یو پیر خوب ولیدو دا خوب تعبیر لچنه په نجومیانو په سلاړ چې هغه ته دا خوب بیان کړو هغه دی چې په دې بنی اسرائیل کې به یو ماشوم پیدا کیږي او هغه استاد د بچای د تخت چې دا په بل طرف باندې اړه هغه دې خبرې سره ډیر په یره شو او امر یو کو چې بنی اسرائیل کې څومره لکم پیدا کیږي دا وجنه یو کال وجنه یو کال پرې دی یو کال وجنه یو کال پرې دی نو ظالمان به کورونو ته وردن شو د زنانو د خېټې به کتی چې حمل بيشتي وکنه یو معنی دغه د واستحيي نساءهم یعنی داود خزیبه به پردې کولی یا یو معنی در چې استحيي نساء هغه به ژوندۍ پرې خو دي کله وبګاله کو بس به مړکو جری واوه پرې خو به یو کال بدی سره چې هغه به الکانو ته وسنه نو هارون علیہ السلام پیدا شو باغ کال به کوم کال چې الکانو ته سنه او د موسی علیہ السلام نه مشر سبحان الله علم ایمان د انسان او چتای کله کله عمر ګره کمی د شینه بن کې الله لپاره په بل ځای کې ته که سخت الفاظ استعمالوم خلک وي سخت الفاظ وي یو درس کې مې سخت الفاظ ویلي بیرنه کس په شعر به خبرې کولې شیخ ماته کنځلې کړي وی ماته کړي مو خدای سخت الفاظ دې لپاره استعمالو چې دې سړي کې د سره حیا او شرم نشته رب العالمین نه شرمي من پرې د انسانان پرې دوه قدر مکو الله خو کو کنه سلورم پیر دې دریم پیر دې ټنګ ټنګ دغه اډمانو د ټلې پکې ولې الله په کور کې اډم تو والعیاذ بالله کوم ذکرې یو هارون علیہ السلام چې دغه مشرو د موسی علیہ السلام نه خو په مقام کې د موسی علیہ السلام موچتو نو موږ دا خبره کوله چې ګوره د ایمان او علم او تقوا او کوم فضیلت چې الله تعالی ورکینو بای کې به د عمر مسله نه راځي کله کله به دې شي کېږي چې عالم به په علاقه کې او د عمر نه به کمی خو مشران کسان باغ ته کینی پاسي دغه احترام به د قدر وکي د بدینی چې دغه عمر کم دی د بدی چې دغه سره علم دی علم انسان چته الله سبحانه وتعالى موږ په علم باندې اوچت کی خانو هارون علیہ السلام دوی پرې خو دې چې خو باغ کال پیدا شو چې کوم کال هغه لکان نه لاله په دویم کال په دغه کال په سې چې کوم کالو په دې موسی علیہ السلام پیدا شو او سبحان الله الله چې سکی فعال لما يريد اوس الله ته پته لري چې د فرعون الکان وجني او الله ته دم پته لري چې دا کال چې په دې کال به وجني بیا به کې موسی عليه السلام پیدا کوي رب العالمین دې دنیا ته خي چې فرعون خو وختي تور د زمکه په ټوټه باندې بچای کوي عارضی بچای ده خو زه د بچاینو بچای ما چې زه کوم نه به سوکشنی شي کوي دغه پیدا کو موسی علیہ السلام پیدا کو چې څنګه موسی علیہ السلام پیدا شونه د هغه غریبي باندې را پرپه ولګي د ویره پر لري چې د وسکی اوس بده هغه خبر رسیدو ډایرک جاسوسان مگر زیدو پانی کور کې الګ پیدا شو ناغه ډیره وېری دا چې اوس بده سکی نه الله سبحانه وتعالى په قران کې دغه واقعي ذکر کړی ده وحینا الی امک ما یوحى الله منګه موسی منګه ستاسو مور په ځل کې دا خبره واچوله ان قذفیه فی التابوت دغه تابوت کې بند کا ورګه ماشوم ګره په ټیم پیدا شي په تابوت کې بند کا او په ځل کې دا راځي په تابوت کې به غریب سکه ورګه ماشوم په ټیم پیدا شي تابوت ته واځي سبا کې جواب دار په مور په خېټه کې د سکول کما الله چې د مور په خېټه کې ساتل شي هغه به تابوت کې مساتي ان قذفیه فی التابوت فقذفیه فی الیم او به دې دریاب ته گزارک فقذفیه فی الیم او رب العالمین وتخسفوا فليلقه اليم بالساحل او دا دریاب به ساحل ته ورسي یاخذه عدو لي وعدو له
زما دشمن او د دشمن به اوچتای ګور یو ته الله طریقه خو او په اخر کې وته دامو وي اوچتای به هغه ګوره غریبه یره د خو د مور زړه دی خو نه ایمان وای دی چې د رب العالمین خبرې ته غاړې دی دا زمونږ د ایمانونو ته موږ ورکته زمونږ د ایمانونو ته ګوري چې زمونږ د خودي سینې دا جدا مسله ده خو ایمان وای دی چې الله سوی هغه ته غاړې دی دا به نه ګوري چې زما بچي زما مال زما مور زما پلار زما خزه زما ملک زما جبه دي ته نه ګوري ته د مؤمن سړي شان موسی علیہ السلام مور ماشوم په صندوق کې واچو دریاب ته گذار کو وقالت لاخته قصي او دې خور ته ولوي ته ګوره مور غزلې نه صبري ته ګوره په دې غاړې سي ګرځي چې دا چرته ځنه کې الله ته ویلي دي چې دې به چرته زی دې به ساحل لزی غاړې لوي او بیا به فرعون چتای بیا هم دا غزله نسبري دو الله ذکر په قران کې واصبح فؤاد ام موسى فارغا الله دې موسی عليه السلام د مور د زړه خالی پاتې شو د دې مطلب څه چې یعنی غزله ته لاړ دا بچي د مور لپاره دي شي لګزله بیا الله مخکوي ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها نږدې وي چې موسی عليه السلام د مور د خبر راخاره کړي خو موږ ول په دې سره باندې الله مضبوط واله راوستو د زړه ول موږ مضبوط کو موږ ول زړه کلک کو نور مور صبر کم ځي کی بدریاب ته ماشوم گزار کو وقالت لاخته قصي او د خور ته ګوره چې ضرور د کم ځي دي هغه به د غاړه به روانه او دغه ته ګوري صندوق او رب العالمین د موسی علیہ السلام مور ته سوي ولا تخافي ولا تحزني مېریګه او مغم جن کېږي ان رادوه اليك موږ به ته واپس کو صرف دغه نه وجاعلوا من المرسلين دیو پیغمبري رب العالمین چې خبرو کې باغ باندې یقیني الله اکبر زموږ دغه یقین نشته موسی علیہ السلام مورته الله وی لا تخافي ولا تحزني مېریګه دغه زره واپس کوم او چې عرش ولو چې زره واپس کوم دغه شک شتي هیڅ شک بګی نشته او زمونږ د یقین نشته الله ویلي رزق زدر کوم ویلي دي کني تاسو اسباب لټوي دي مختصر غونډه اسباب لټوي چې تاسو بیا دین نه خرابي دای مونږ ته ویلي زموږ د خبره مضبوط یقین شته چې الله رزق راکړي او چې په خله مونږ وایو نور زموږ د ویزه خرابه کې د سعودي عرب د پته توري زموږ یقین څنګه دی ته ته پته ولګي ته زموږ د دکان بند کم چې کاروبار کوم ته زموږ د ګاډه والا زما سره چې کوم لزر شل زره پراتی ته زمانه د لریکا به ته پته ورګي زما ایمان څنګه دی او وښ بخلریږي والله رزق ورکه والله مالک دی الا من رحمه ربي هغه باز مؤمنان دي چې خپل رب باندې مضبوط یقین دي او ځکه سیرت کې راځي چې واقعا یو بدو سلف په دې وخت خلک بس ورلو په پلاني خبره هغه یې وړه خوري ګرای شي ناغو ته ښه وړه ګران شي دی او ګران دی ناغو ته ډېر عجیب سره ماته دومره خطرناک خبرو کو جوړه ګران شي دی ته بیا غلې نه شي هغه ته ګوره الله ما سره لوز کړی دی چې رزق بدر کوم ما سره لوز کړی چې بندگی به کوم زه خپل لوز یما او رب العالمین خو خپل لوز مضبوط دی اوس دغه دغه خبره شو سوچ زمو وړه کته لاړو وړه بر لاړو کوم چې وړه لاړو الله را کوي ریټونه کې خيجو کوزيږي مال بل رزق را کوي د ایمان او یقین پکاره لازم د ایمان او یقین جوړ کی صندوق روان دي په دریاب کې او رسیدو الته د فرعون قصر او بنگلې ته ورسید الله وی فالتقطه آل فرعونیان الته ولر دغه نوکران او مزرو صندوق را او بالکل د دې دریاب نه دوی د کوړه دي لار تلو به کو بدلی او بده خزمه د صندوق لار رب العالمین بوزي اوس الله وی هغه د صندوق راوچت کو بیا رب العالمین ډیره عجیب خبره کوي ليكون لهم عدوا وحزنا ځان د پاره دشمن او غم راوچت کو الله وی
ځکه دا ماشوم خو دوی پیژني نو په مستقبل کې هم دغه ماشوم به د سره مقابله کوي. ځکه علما دا وایي او حکما دا وایي او خيار خلک چې ګوره چې سخت کار کول غواړي دغه لپاره به لازم سخته تیرې. موسی علیه السلام بغیر د دې سخت نه پیغمبر نشي جوړوي، لازم بلا سخت. مونږ دا مسله دي چې مونږ وایو چې مونږ اوچتو خته خو چې سخته وګینه، اول ما سخته تیرې بیا به یو درجه ته ځي، څه شی به قرباني کې نه بیا به بر رسی. لکه څنګه چې اردو کې یو متل ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، دسه حاصلولو لپاره به څه پرېږدي. موږ وایو نه څه پرېږدو نو خو چې سره ته میلاو شي داسې خو نشي کېدی، څه به پرېږدي الله به دله څه درکړي. چې کله دې هلته ورسېدو نو د فرعون د بیبي ولیدو آسیې، او د آسیې قصې له به پکې منځ کې راځي چې ویلو موسی علیه السلام او د الله پیغمبر دی او کم انسان دی په مستقبل کې الله سوی وکلم الله موسی تکلیما، الله سره خبرې کړي او د الله سره خبرې کړي. نه لازم به د ماشوم ښکلی او بیا الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې والقیت علیک محبة مني، اے موسی د دې خلکو په زړونو کې ستا دپاره د محبت ما پیدا کړی. نو د دې فرعون د بیبي په دې زړه کې د محبت رب العالمین واچو چې د ماشوم د ډېر ښکلی ښکاری شي، چې څنګه هغې د صندوق قرآن وي د څو ښکلی ماشوم لا تقتلوه. فرعون ته یې زر مړ کوئ یې مه، موږ له به څه فایده راکړي او نتخذه ولد، یا به زموږ زوی شي او زموږ هلک وي. فرعون په زړه کې هم دا خبره چې صحیح ده ښځه لګیا ده او ماشوم ښکلی ماشوم دی پرېږدو، دلته پاتې شو. سبحان الله ته خو الله لوز کړی دی د موسی علیه السلام د مور سره چې دی موږ ته تر واپس کوو. نه د ده دپاره زنانه راوستې تی ورکولو لپاره. نو موسی علیه السلام چې به د ډېرې زنانې به هغه وکتې چې کومې زنانه په تی باندې به خوله یې ښوده به خوله به یې ته واړوله به ژړا به شو. نه دا خورې به دغه ځي کې ولاړه وه، هغې ته خو مور ویلو چې ته یې وګوره چې دوی څه کوي. نو هغې ورله څه وویل هل ادلکم، تاسو ته زه یو داسې کور وښیم هغې کې یو زنانه دی چې هغه به وله تی ورکړي. نو هغه ډېر په شوق کې و دې ماشوم ته ویل صحیح ده ته زنانه راوله خو چې دی تی وخوري. الله مور ته ویل مور راله چې څنګه د مور په تی باندې خوله کېښوده بس په یې خوراک شروع کړو او د هغې سره عادت و. نو بس هغه ووایي صحیح دی دی به وایي تا سره ته وله تی ورکوو موږ به دله پیسې درکوو. الله اکبر، الله طریقې ته رب العالمین چې یو طریقه جوړوي به یې سمه جوړوي او زموږ یقینونه کمزوري شي. بس دې له به پیسې مو ورکولې او موسی علیه السلام لویدو. موسی علیه السلام لوی شو، ځوانۍ ته ورسېد او موسی علیه السلام بدني صفات په سیرت کې داسې راځي چې ډېر زورور انسان او ډېر تکړه و د بدن نه. یو وخت کې د ماسپښین ټیم کې داسې دی ښار ته ورننوتو نو هلته دوو کسانو جګړه وه، یو د بني اسرائیلو نه یو قبطي و، یعنې د فرعون د قوم نه. دې دواړو د یو بل سره جګړه ونه، دا قبطي زورور و او دا خو واضح خبره ده چې د فرعون د ډلې نه خو زورور دی او د بني اسرائیل ولا کمزوره. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، دا کوم چې موسی علیه السلام د قوم نه الله د اواز وکړو موسی علیه السلام ته وی راشه بدل واخله زما دپاره د دغه انسان نه دی زورور دی. فوکزه موسی، موسی علیه السلام راغی سوکې وله ورکړو فقضى علینا هغه مړه شو. دې کې موسی علیه السلام اراده دا نه و چې سړی مړ کړم، خو رب العالمین فعال لما یرید. او الله سبحانه وتعالی د یوسف علیه السلام قصه کوي که نه، یوسف علیه السلام خپل ورور ته چې دغه کېښودو په دې سامان کې په غله کې ورته هغه پیاله کېښوده او بیا یې اواز وکړو چې پیاله چا پټه کړې ده. الله وی یوسف علیه السلام دا کار زموږ د اجازت بغیر هم نشو کولی. او ځکه الله به سورة یوسف کې څه وایي وفوق كل ذي علم علیم، او د هر علم په خاوند باندې له پاسه بل علم والی شتي. نه هر انسان باندې له پاسه بل عالم شتي، هغه له پاسه بل اخر کې سلسله چا ته ختمي رب العالمین ته ختمي. دا ټول طریقه الله جوړي. سړی مړ شو، موسی علیه السلام غریب په یره کې شو چې دا به څه کي فقضى علیه، دا اړیکې وي دا وي شیطاني کار وه او الله ته توبه وایسته. الله وایي موږ وبخو
نو فرعون ته پته ولګېده چې موسی علیه السلام زما کس وژلی دی. نو بس هغه میټینګ کېنو او شورا شروع شو چې دی به څنګه وژنو. په دې میټینګ کې یو کس ناست و چې هغه کله راووته نو الله وایي د دې خار د دې یو طرف نه را روانو منډې ووهلې. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، لرې نه ورته ووایي خلک ګوره مشران جمع شوي دي تا وژني. فخرج وزه انی لک من الناصحین، زه ګوره تا ته نصیحت کوم. فخرج منها خائفا یترقب، وزه کلي نه ووتو او الله وایي یرې په حالات کې ووتو. دا طبیعي خبره د یرې په حالت کې ووتو. یترقب اخوا دغه به کتو چې دغه د فرعون لښکر راغی او دغه د کسان یې راولېږل او روان شو دغه په لار باندې د مدین په لار باندې. مدین ته چې کله تونو په دې لار باندې دا دعا وکړه ربي نجني من القوم الظالمين، الا ما د ظالم قوم نه جري بچ کی. ولما ورد ماء مدين، او دا ټول قصه ګورځ لنډه بیانوم خو تاسو به دې ته سوچ کوئ چې الله د طریقه څنګه جوړي. کله چې دې مدین ته ورسېدل ته یو ګودر لورغه ولما ورد ماء مدين، دې چې وبول ورسېدل الله وی خلک وموند ډیره غنه و او چا ځان له وبس کړي چا ساروی را وستي. ووجد من دونهم امرأتان تذودان، او د دوی نه سیر ته دوه زنانه ولاړې چې د هغوی سره هم ساروي وو. موسی علیه السلام په هغوی پسې ورغی ما خطبکما، ولې؟ نو هغه ورته وایي چې خبره دا ده چې موږ هم د ساروي راوستي دي خو چې څو پورې دوی نه وي فارغ شي نو موږ نیشو. او زموږ پلار چې دی نو شیخ کبیر او بوډا سړی عمر یې زیات دی کمزوری. فسقى لهما، ګوره علما د دین د فائدې وباسي چې د مسلمان همیشه خدمتي. ګوره د څومره غټي جاخي جوړ شي سړی وجلې دی به د سفر پیاده کړی دی د مصر نه د کمزې پورې د مدینه پورې پیاده سفر او سخت ګرمي ده. د قرآن کې دا خبره شته چې دغه ټیم کې ګرمي و او ته زه وسوخم په دې ګرمۍ کې دی راغی ستړی دی یری چې دغه کسانو در په دې کې د خدمتون کوي د خلکو د مسلمان شنه. موږ په سعودي کې پراته یو خبر نعمتونو کې او چې څوک د خدمت ویني سعودي عرب د غم خادو او د منډو د مرستو ملک نه دی، حالانکه دې څه کې مزدوري کوي ځان له پیسې ګټي. او موسی علیه السلام په دومره سختو کې د زنانو له هغه خدمت وکړو. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، الله به را منډې کړې سوري ته ودرې. دا دلیل دی چې ګرمي ډېره زیاته وه. او بیا الله ته وویل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا الله تجي خير عمرك وزي أخي تزغ غريب يوم محتاج. لزنانه کور ته ورسې چې لاړ نو شعیب علیه السلام ابوی پلار هغه ته تاسو ډېر وخت رانه هغه یو دي چې ولک راغلو ډېر دیندار انسان او دي او ته ښه ولر شي د غلک ته چې پلار د आवाज کې چې تل مزدوري درکې ناغي کې یو رااله الله ډېر په حیا کې او په پرده کې رااله. بعض خلک د دین د ثابتې چې زنانه او سړی دوی کې چې د یو ځکه کار کوي اختلاط پکې راځي نو په دې کې څه حرج نشته. دلیل سره موسی علیه السلام د دوه زنانو سره خبرې وکړې په دوه کې به یو رااله په موسی علیه السلام پسې د ظالمان دي. حالانکه خو واضح ربز دی علی استحیاء الله په حیا کو پرده کې خو دې کې بل دلیل دی زخه. او دا شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده و چې کلم باطل پرست خبره کوي دلیل پېښ کوي د دلیل کې بده باندې راځي. دغه ټول واقعا ما ته وره د به شروع کی موسی علیه السلام مدین ته ورسېږي ګودر لراغه نو دوه زنانه ولاړې و د زنانه په کوم ځای کې ولاړې ها سیر ته ولاړې ولې سیر ته ولاړې ها ځکه چې د سړو سره یو ځای کېده حرام و دغه زموږ دلیل لیکن کله سړو سره یو ځای کېده جایز وي په یو ځای کې نو به دوه سیر ته ولاړې. وګوره د دغه دلیل کې زموږ دلیل پروت دی دا خر بنه دی پوښه. حالکه د پیغمبرانو به ادبی دي چې پیغمبر دې چې دا خبر باغه بدای کی خیر هغه ته زما پلار ته आवाज کې پلاری ورغه دې ورغه عفوا دغه پلار پسې وقص عليه القصص هغه ته د ټول قصه بیان کړي چې دې مې سړی والے دا شعیب علی السلام دا پیغمبر د خیر انسان دی بوي
قال لا تخاف هغه ته یریږه ونجوت من القوم الظالمین الله ظالمانو نه بچ کړي دلته وایي موږ سره نو دې کار به تو کې چې اته کال به موږ سره مزدوري کې موږ سره پاتې شي او دې لونم پلار ته وایي چې لکه دا ډېر امین سړی دی او بل یې زورور هم دی نو همیشه چې څوک تا سره کار کوي زوروري او بل چې امانت پکې دا یو چت انسان نو شعیب علیه السلام ته اته کال به وکړي او که لس کاله ته پوره کړی دا ستا طرف نه به او زه بدل به په دې دوه لونو کې یو لور در کمپنی کابل موسی علیه السلام هغه سره لس کاله پوره کړو لس کاله هغه سره مزدوري وکړه دا بس خلک دا سوچ کوي چې لکه دا پلانې عالم چې دومره مشهور شوی دی یا دا پلانې کس مسلمان چې الله دومره اوچت مقام ورکړی بس زم د نن شروع کوم چې امام الله دغه ځای ته ورسېد دا ډوډو کار دی ډوډۍ به ډېرې خوري که نه نوڼې غټیاله ډوډۍ ډېرې خوره پیسې ډېرې الله به در اوچت مقام درکړي داسې ده د دې لپاره به سخته تېرې دی کوم سړي چې الله مقام ورکړی ده به څه نه څه کړي تا سره ولیکه څه نه څه کړي موسی علیه السلام سره الله خبرې کول غواړي خو د خبرو نه مخکې ډېرې خبرې دي داسې एकदम ورسره ګوره خبرې هم نه دي کړي دا سختې ګوره دا خو زه په بیانولو کې اسانه خبره ده چې داسې وشو داسې وشو خو ته سوچو چې په دغه ټیم کې ته داسې په تا به څومره سخته تېري په دغه ځای کې هغه لس کاله مزدوري وکړه د هغې نه بعد یې چې نه د ځان سره دغه خپله بیبي را روانه کړه او روان شو الله سبحانه وتعالی دغه واقعه په سورۃ طه په سورۃ قصص په نورو سورتونو کې هم راوړې چې بیا د شپې جمع او موسی علیه السلام بالکل یوازې او لار ته خطا شو بیبي ورسره وه وهل اتاک حدیث موسی او تا ته راغلی د موسی علیه السلام قصه کله چې هغه روان و په سفر باندې او ښځه ورسره وه او توره تیاره وه او لاره د هغه نه خطا شو نو الله وایي چې اذ رأى نارا د یو ځای کې اور ولیدو نو دې خپلې ښځې ته ووایي فقال لأهلهم کثوا ته پاتې شه دلته کښېنه او زه ځمه یا خو به د دغه ځای نه اور راوړم نو جمع ډېر دی نو موږ به لږ ګرم شو او یا که څوک دغه ځای کې ناست وي اور یې لګولی نو هغه به راته لار وښیي دوی یو پیدا خو شتي که لازم یو پیدا خو موږ ته میلاوي الله وایي چې کله دی هغه ځای ته راورسېدو إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى کله چې دی هغه ځای ته راورسېدو سبحان الله موسی علیه السلام سختې ډېرې تېرې کړي خو بیا هم په خپل رب باندې یقین دی روان دی په دې توره تیاره کې او دا پته ورته نه شي چې دی چا خواله روان دی نو کله چې او اجد على النار هدى فلما اتاها کله چې دغه ځای ته راورسېد کوم ځای کې د رڼا ښکارېده نودي یا موسی एकदम دې आवाज راغی یا موسی ته په دغه ټیم کې یېرېدلی نه انسان یوازې بیبي ته اخوا ناسته ده په دې غلی شو دې اواز ته غوږ کېښودو او مخکې هم خبرې کېدې إنني أنا الله لا إله إلا أنا زه یقینا ستا رب یم او زما نه علاوه بل څوک د بندګۍ حقدار نشته إنني أنا ربك په یو ځای کې دغه ده چې زه ستا رب یم فاخلع نعلیک پیزار وباسه إنك بالوادي المقدس طوى ته په پاک مقدس مکه باندې موسی علیه السلام پیزار ویستو په دغه په احترام کې الله ته ولاړو الله ورته وایي رب العالمین دا خبرې ګوره د انسان سره کول څه وړه خبره نه ده ګوره دا موږ ته څوک وایي چې پلاني باچا ما سره خبرې کړي دي بس ټولې دنیا ته به لګي باچا را سره خبرې کړي او رب العالمین چا سره خبرې وکړي الله ورته دا خبره وکړه چې قیامت راتلو والا دی او داسې نه چې څوک دې ته واړي او مضبوط شه په دې لار باندې بیا ورته الله به دې منځ کې وي وما تلک بیمینک یا موسی په دې ښی لاس کې دې څه نیولي موسی رب العالمین ته پته ده خو دا یو طریقه ده د خبرې قال هي عصاي الله دا زما امسا اتوکل علیها ډډه ورته لګوم واهش بها على غنمي بزوله به پاڼې ماڼې مړه ده کو ولي فيها معارف اخرى یا الله وی نور فائدې په کوم ډېرې زیاتې خبره بدله دي ودرول الله ته پته دي کې سوره فائدې او بعض علماء په دې باندې کتابونه لیکلي په امسا کې فائدې پوره مستقل کتاب به لیکلي ډېر فائدې دي په دې کې دنه په امسا کې ډېر زیاتې فائدې نو الله وتعالى القها يا موسى غزاري كذا خير
غزار کړه چې غزار کې فإذا هي حية تسعى دا غینه مار جوړ شو ګرځي موسی علیہ السلام وير پشاله الله ته یریګه ما خذها او چته سنعيدها سيرتها الاولى بیا به مساشي تیرول مېری به جوړ چې دغه مسا جوړ شي به وته له لاس په جیب کې ومنډه چې کله هغه لاس په جیب کې ومنډو او به راوېستو ناغه پړقېدو بيضاء بالکل داسې پړقېدو تک سپینو الله تعالی نوريك من آياتنا الكبرى صبرك نور به تم ډېری نه خایو دا خو چې یقین شي چې ستاره رب ګوره څه کولای شي به وته داری ګوره رب العالمین هم په دغه ځکه وته وی اذهب الى فرعون بس لار شکه انه طغى فرعون ګوره زیاته شروع کړي الله اکبر موسی علیہ السلام داغه د شجاعت او داغه د بادری چې هغه سکند نه دی اړولې چې یاله څنګه اولی قال رب اشرح لي صدري يلا زمان السينو تم كولا وكبس ويسر لي امري ذكرت سنك واحلل عقدة من لساني تجب من لكن خلي دار لما زادك يفقه قولي زما بخبر من بوي او مونږ چې چاته وي رفلدين کوو په منځ کې لکه تاسو ته وی چې لکه د پلانې ملک فتح کړي بچا نه وایي دی به شرنګ به زیړ شي او غلې بشي او جبه به ونخلي شخص رفلدين او تغ دي بس نور وګشتي سبګشتي وزن بګی څه کوچته پیسې بګی لګي سبګشتي شخص رفلدين او رفلدين ده ها بس ده الله برنيشي کوله نبدي کې وبې د ما سره باس او مباحثه شروع کی دا خو کې دي شي منسوخي او زموږ په مذهب کې نشتی او څنګه تاسو کوي په پاکستان کې خلک نه کوي دا خو سعودي والا کوي او پلانې چلی زده کې د موسی عليه السلام نه اذهب الى فرعون لا تسمع فرعون بس قال رب اشرح لي صدري يلا سینه مې کولاوک دې سي تابعداري کوا چې څوک د تور فريدين کو زار شم قربان شم در فريدين نه بل طریقه راته در رسول سمو خاجي دې سره یو ځای کو او څوک د تو چې تر به د سو یو غني کوم د سو هغه سره به ګورو خو رب العالمین نه خپنه شي ملک ولا قبل سو دا سره به ګورو خو رب العالمین خپنه شي دې ایمان په ځان کې پیدا کړي او الله ته بدغه زین کې دغه ټیم کې دا سوالو کو یا الله واجعل لي وزيرا من اهلي زما سره یو وزیروم جوړ کا زما د کوړمینه د خپل کوړمینه به دی غوړي چې انسان ته خبري او غم د دنه به خبري او بیا غسړې غوړه کو څوک دی هارون اخي هارون زما ورور او بذیک الله وی د دې موسی علیہ السلام خبره نقل کی نو موسی علیہ السلام ما تدوي چې هو افصح مني لسانا یله دغه جبر ډیره واضح ده او فصیح انسان دی ځکه علماء د پیغمبرانو خوې دي چې د نور خلقو صفت کوي او د شیطان خوې سره انا خیر من زغوره مدنه دوی د خاورې په درې زره دغه نه پیدا د ورنه نه بزن کې د پیغمبرانو د صفت پیدا کې چې بچا کې یو کمالي یو خوې دغه صفت کوا او په دې کې دا خبره شتي بس الله سبحانه وتعالى سيدنا زي رواشي اذهبا دوانو ته اذهبا رواشي چرته الى فرعون بس لا شيء ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا بس دي خبري وسروك سختي ما کوي علماء وي چې رب العالمین دا هغه انسان په باره کې دا وی چې د ربوبیت او الوهیت دعوه کړې ده چې د پسته خبرو کې نه زمونږ سره بسوي الله او الحمدلله ایمان راوړی دی ندیږي کې انسان غو امیدونه ډیر زیات شي د رب العالمین لار شي باغه بس خبرو ته پستو کې کېږي چې حق قبول کی لعله يتذكر ويخشى دي دوانو سوي قال ربنا دوانو يا الله اننا نخاف من يريو تاسو ظالم دی ودی څنګه چې زیاته ونه کی صرف دوه انسانان روان دي دغه بادشاہ سره مقابله ده ګره کدوه انسانانو د لسو سره دوه انسانانو د قبيله سره خبره نه خو دوه انسانانو د ملک د بادشاہ سره مقابله ده الله وتسوي انني معكما ستوسره مکه اسمع وارى انهم
اورم مې ریږي زه سره یم. الله سبحانه وتعالى بیا دا غوغه خبره مخکې چې نقل کړي دا واقعا مخکې تفصیل نه زم ایمه ښکاري ټیم برابر ډیر ولګي چې کله دوی ته ورسېدو په فرعون په شتوانه رونه لاړو نو الته دعوت شروع کو. فرعون وتوي وما رب العالمين موسی ویل رب العالمین څوک د ته چې دعوت کې هغه ته رب السماوات والارض وما بينهما رزمک د اسمان رب دی او چې بدی کې دا غیر رب دی. هغه سوي قال لمن حوله دا خو کې چې سره خلک ناسو الا تستمعون خبره ووري کنه دې سړي وې خندل داس نه سمو د باطل پرسو کار دي چې کله حق پرس وي چې لګي عالم کې څوک مسله بیانې نه دی به چې مسکی شي د خپل مرګرو ته به اشاره کوي او ته کنه دې سوي غړي وړي وي. فرعون هم دغه چې قال تستمعوا خو هغه دعوت ونه درو مخکې سوي قال ربكم ورب آبائكم الاولين استاسو رب صرف نه دی ګوره استاسو پلاران نکه چې کوم تیر شي دغه عمر نه دته ګوره بیا د خبيث ته فرعون ته چې سجلو کو ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون دا سره ماته لونه ښکاري ها د پټو چې غل کیږي نه نشوي وې دې لونه نن سمام دغه طریقه ده چې کله دعوت ونه دري نو به سجل کوي وې دې لونه دې دې کله په انټرنیټ کې تصویران جوړي کله وې د حکومتونو پیسې خوري کله څه د ټول خبرې دې لپاره کوي چې د خلک دنه بدنه راځره تور شي دلیل خدای سره نه دا خبره وکړه وې د سړی لونه دې موسی علیہ السلام خپل خبره ونه دروله قال رب المشرق والمغرب وما بينهما د مشرق او د مغرب رب دی کنه نه چې کله فرعون ته پته ولګي چې سړی بالکل نو دريږي خپل خبره روانه او څو کسان ولړي دوه ولړي ورته تصویر بزین کې جوړ کړي صرف دوه ولړي او د غړ کافرانو او د کفر د سټي ولړي چې کله موسی علیہ السلام خبره مخې ته رسوله نو فرعون نور هغه ته پته ورغی چې وزسي چلو کما اریان شنو شوی لئن اتخذت الها غیري موسی خبره پرې زما خبره ته وکړه نور خبره پرې بس هغه دې چې ودرې وسه وې کې زمانه علاوه بل سوق د عبادت حقدار وګرځو لاجعلنك من المسجونين نجیل ته دی واچو او دا د باطل پرست خلکو اخري دم کې سوچ چل ورسره کما کیس ود باندې حکم تاړې ته بدی بوزما د کیرینه بدی وباسما جیل ته بدی واچوما دا خبري او چې چا سره حق دغه دې دم کې ته ضرورت نشته ولې زده حکومت یادوما ولې زده جیل یادوما بس دلیل راشه دلیل خبرو خدا باطل پرست سي په اخر کې غالبا د باطل پرست د حق پرست سره مناظره وګوري نو په اخر کې څه کوي جنگ جګړه شروع کی چغې به شروع کی دا خبره ګډه وړه کی او به ورسته اعلانونه راشي او الحمدلله چې موږ مناظره سکړې ده موږ ټره دا بالکل د فرعون هغه خوې دي فرعون بل یو ارامیتوب کو دغه ټیم کې هغه دورانه وکړو سجری وکړو د خپل قوم ته وکړو وې زه یریږم چې دا سړی بستا سره دین خراب کی ډېر عجیب کار دی وکړو و دې وسوي وې زه یریږم ايبدل دینکم دا سړی بستا سره دین خرابوي نو تاسو سره دې چې دې بدله خراب کی تاسو سره سشتي دې بدله خراب کی نن سمم باطل پرز د قوي د پلاني مولوی سي جمعه ته مزه دغه بیان لمزه ورولې ها خپل نک دین باندې واړی ور خراب پدې یو خبره دې ډېر عجیب وکړه بل دا وکړه او ايظهر في الارض الفساد او دا سره بزمکه فساد جوړي دا سیده د باطل پرز خلک ډېر لکه دې باطل لپاره ډېر عجیب طریقې جوړي دا خبري نبي سوي ذروني اقتل موسى ما پرې چې موسی عليه السلام ملک دغه تاسو نقصان درسي مفسرین د لیکي وي دي بغیرته بوزدله ته ګور چاني ولې چې ما پرې چاني ولې خدای سيري ذروني اقتل موسى د حق پرس انسان نه خلق اسيري چې مختلو ګوري د خبره وسر نشي کوله خیر دوته مصر بني اسرائيل پرې دغه نه پرې خو د ظلم جاته روانو په منځ کې عذابونه رالو هغه واقعات لزنه سورہ اعراف کې الله ذکر کړی په دې باندې الله عذابونه راوست دوی به بار بار په موسی عليه السلام په سیراتلو ویته دي ذکر وکړه الله تسوال وکړه کدا عذاب زمونږ لري کو جو بس موږ هم ستاسو د بني اسرائيل په تاسو لاړ شي
موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ، بیا به دوی واپس رالو، خپل کار به شروع کړ، الله به بل عذاب راوست. په یوه ځای کې دوی تنګ شنو، فرعون اجازه ورکړه وایي ځئ، او الله وایي موږ موسی علیہ السلام ته وحی وکړه ان اسری بعبادي لیلا، د شپې به وځئ، ولې انکم متبعون، په تاسو بسم الله چې به خلک درځي، د شپې به وځئ. موسی علیہ السلام د شپې روان شو، او د بعض سیرتونو مطابق په دغه ټیم کې بني اسرائیل کوم چې موسی علیہ السلام سره د سره پاسه شپږ لاکو، او د فرعون لښکر 15 لاکو. تاریخ اوچت کا همیشه مسلمانان کمی دا ولې الله خیر خلکو ته چې ګوره ما سره چې څوک رابطه ساتي نه کله هغه سره بیا د شمار کمی راځم څه خبره نه، دغه په هغه باندې اثر نه کوي. موسی علیہ السلام روان شو، بني اسرائیل سم روان شو، اجازه ولا چا ورکړو؟ ها الله خو اجازه ورکړو، خو بل چا اجازه ورکړو؟ فرعون ته ویلو زی एकदम د فرعون په سره کړو چې ما سو سړی می پرې خو دي، بس خپل لخرې تیار کو، کسان تیار کړو چې کار څه کیږي، خو چې دوی برانی شو. دوی رسیدلو د بحر قلزم دغه طرفون ته رسیدلو، دغه دریاب ته، او د شان اوازونه اوري چې څوک را روان دي. نو چې وی کړه لخر روان دي د 15 لاکو 15 لاکه نفری روانه ده. الله سبحانه وتعالى وی فلما تراءى الجمعان، کله چې وی دوانو ډلو یو بل ولیدو، دوی ته ښکار شو، هغوی ته دوی ښکار شو. قال اصحاب موسى انا لمدركون، د موسی علیہ السلام مرګرو سوي رالو موسی علیہ السلام وکسر ورسېدو، ښه او بس دغه دی رال وېریدو. د موسی علیہ السلام مرګرو ورسته به خشي، خو دې ټیم کې دوی تکنوي، او یو د چا مرګري دي؟ زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زار شم دا غوینو، قربان شم دا غوینو. رسول صلی الله علیه وسلم ته غزوه بدر کوي، یا رسول الله که دریاب ته دانګي کنه موږ به سره دانګو، او که تبویني الله اکبر. سعد بن معاذ رسول الله تسوي ويا رسول الله تبویني، خو چې کله د دوه فرقې ورشي بس تبویني ستاره زړه به یخشي. موږ ګورې د جنگونو ازمري وګورې، یو طرف ته زموږ د پیغمبر مرګري دي، الله اکبر، چې یو بل ته به وصیت کوي ک دې پیغمبر له چا لاس وړلو او تاسو ژوندۍ وي، نه ګورې الله په مخ کې تاسو وزر نشته. یو طرف ته زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګري دي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله سره یوازې روان دي د هجرت په لار. ګور دوه کسان دي، او دا سوله کوي سره پاس شپږ لاکه دي، او هغه دوه کسان دي. سیرت کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله د رسول الله مخکې کېدو، کله به شاته کېدو، کله به مخکې کېدو، کله به شاته کېدو. رسول الله ابوبکر ته سکی وی رسول الله زما په دې ځل کې سوچ راځي چې کسان کې دغه زین راځي یوه مخکې شه، زه به دا کسان راټینګ کوم څه چل به وکم، خو چې تاسو څوک سوالو وي چې تاسو امت انتظار کوي په مدینه کې. وی بیا وایم کې دې چې شاده راشي چې مکه نه موږ دې سره نو بیا زه شاته چې زم گزار کې عمل کې نه په ما باندې وکي ته وبچ ته به زم چې ته تیزه اما دوی ته پریدا. الله اکبر، ما وته پریدا زبوجه دبوجه تزه ته مدینه تزه، یو طرف ته د مرګري وو. الله سبحانه وتعالى دا ویسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي. موسی علیہ السلام هغه ته څه خبر وکړه؟ قال كلا، نشي کېدی، نشي را رسیدي. عجیبه خبره ده، مخامخ دریاب دی او شاته څوک دي؟ فرعونیان دي، 15 لاکه پوج روان دي، او موسی علیہ السلام خو مضبوطه خبره کوي کله نشي کېدی. کله دې موسی علیہ السلام ته وویل چې موسی د تجربه دوه مضبوطه خبره کوي، بس یې کې مخامخ دریاب دی، شاته 15 لاکه پوج دي. هغه سوي ان معي ربي سيهدين، زما سره رب دې، زما رب دې هغه بل رو باسي. ګورات چې طریقه به جوړه دي، دې یقین وي، دې ایمان وي، او به موږ چې سخت راشي معمولی څوک را نه مړ شي چې د خپلوانو کې والعیاذ بالله د کفر خبرې د جاهلیت ته وی الله جو موږ لیدلی او جو د څنګه او دا جو مخ تباشم او زه جو ختم شو. هغه غټ رب او عظیم رب تیر شوی په کفیل او په کمپنی باندې زموږ دومره یقین دی چې غټ رب رانه ير شوی دی، هغه عظیم رب. وې زه بس خرم سبب پاکستان کې تاسو عجیب خبره ده کنه، ده زه بس خرم وې رب د نه ير شو
اب دل درکې کنه د مور په خېټه کې چې دل درکوله نه میاشتې تاسو مزدوري کوله پلار دل دنه رزق درلو مور دل دنه څه درکول اقا عرش ولا ساتلی کنه اوس به دې ساتي یقین دې ته وایي نو کله چې دوی دې دریاب ته ورلو الله سبحانه وتعالى منګه موسی عليه السلام ته وایي چې ان اضرب بعصاك البحر د خپل امثال دغه رواچه دریاب او دا امثال ډیر عجیب او ځکه ته الله په اول ورسته پوښ کړو وما تلك بيمينك يا موسى الله ته خو ګوري چې په دې امثال کې به ډیر کمالات چوندنه دا امثال ګوره موسی عليه السلام په ډیرو ځایونو کې استعمال کړی دا او ما خو ګوره جادوګرانو قصه بیان نه کړ او ګت سیرت په هغه ځکه مدقه امثال نمار جوړ شو غټوري خوللې چې دې رواچول الله سوی فكان كل فرق كالطود العظيم لو بدي سي ودري دي الله يغرون دي جوړ شو او منځ کې وچه لار وته او منګه موسی عليه السلام ته ویل ته ووله د ځان سره بني اسرائیل واړو زه دی ووري لار لا وچه فرعون आवाज کوي زی پسې لار رسم وته ده او د ظالمان دي چې دې ته دی وکړو کنه چې موسی عليه السلام سره واچو لار وته وته خو دې سړي کې کمال لکنه کمال اجر الله پیغمبر ایمان پر وړي نه به ایمان نه راوړي نو دوی بسم روان شو چې دوی بس روان شو د دریاب د منزل ورسې رب العالمین دغه غرونو ته چې ولاړو امر وته کو وی یو شی ربي یو شو الله وی کله چې اذا ادركه الغرق او کله چې فرعون په تبعی شو او غرق کېدو به وبو کې قال آمنت ما ایمان راوړو پکم الله دې ایمان راوړو الذي آمنت به بنو اسرائيل چې ایمان راوړل ما په باندې ایمان الله وتسوي الان وس ایمان راوړل وقد عصيت قبل مخکې نه څومره ګناونه دي کړی څونه فرمایي دي کړی لکه زموږ د عباس خلک ولیا بالله چې بوډا شي په دغه ټیم کې بیا چې نه توبه به شي ګناونه وکي ځان ستړي خو چې سره بوډاوالي ته پاتې نشي نه دی وسکه لازم کدن په وخت توبه نه قبلي رسول الله سمو چې دا روح کړه دې مری تر ورسي انسان نه سوزي په دې ټیم کې توبه نه قبلي یو روایت کې راځي جبريل عليه السلام رسول الله ته وی یا رسول الله کته ز په ټیم کې لیدل ته به سم خاندلې رسول الله ته ویلي وی کله چې دې مړ کېدو دې دغه خبره کوله چې لکه ما ایمان راوړل وی ما د خټه راغستې ته په خله کې منډلې ما چې الله مهربانه بچای دې نو بیا وبخ ما چې دې مخه ته خبري ونه کې نور ان الله خو مهربانه بچای دی الله اکبر اوس به وبخ الله سبحانه وتعالى دوی تبا کړو خو بیا الله دا خبر وکړه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية او فرعون من بستا دا جسم چې کوم دی د تبعین بعد به په وبو کې ډوبونه د وبو دي سرته به راخیجو ولی کوم چې شتا سونه شاته خلک دي چې دوی لپاره عبرت وګرځي شاته سوق دي ها بني اسرائیل نه دا خبره به سند ده او د دې تاریخ نشته دا کوم تصویر چې نن سبا مشهور دی چې د فرعون دی د دې سند او تاریخ نشته د فرعون دی دا به سند خبره او نه په خانو علماء چې د دې تذکره کړی ده موسی علی السلام خو د عیسی علی السلام نه مخکې دی کړه نظام پیغمبر به تذکره کړی وي چې د بدن ګره باغ کې پروت دی صحابو به تذکره کړی وي تابعین به کړی وي تابعین به کړی وي د دې نږدې وخت پورې یو عالم چې د دې خبره تذکره نه ده کړې اوس چې په انټرنیټ کې د ویډیوګانو د شینې منه شروع شوې ده دغه باډي دغه جسم دې څه تاریخ نشتی ګوره دا به سند خبره نو الله خو ویل چې لتكون لمن خلفك آية چې شاتنو خلکو د لپاره ته عبرت شي او سید د بنی اسرائیل لپاره عبرت شو کنه ځکه سیرت کې راځي چې د جسم به د وبو په سر باندې پروتو او د بنی اسرائیل ته چپ چاپیره ولاړ الله وتوخوا چې سره تباکوم نو دي سي تباکوم الله سبحانه وتعالى هغه کمزوري خلک چې دي هغه لسی چل ورکو نجات ورکو کامیابی ورکړه په دې کې دا فائدہ ده غټه چې د رب العالمین ته مختی کوي چې څومره کمزوري او څومره مسلې ته الله به هر څه حل کی او الله به دې مرسته وکي د آسیا د فرعون بیبي
د هغې واقع تفصیلا نه بیانوم. دغه یو کمزوري زنانه وه او دوی یو نوکر و د دې فرعون، هغه هم ایمان راوړی و، د هغه ښځې هم ایمان راوړی و. نو دوی لیدلي وو، د هغوی نه دا متاثره شوه، لنډه ده چې ایمان یې راوړ. فرعون ته یې ښه ډاریک ووی ایمان زما ګورې د موسی په رب باندې دی. او ته یې ښه خلک یې راوستوي، دا ښځه پوهږي لیونۍ شوې هم کړې وړې وایي هغه پوهږ نه. نو بیا یې راوویسته بهر ته ماسپښین په ټیم کې او په ګرمه ځمکه باندې یې سملول او داسې ګټه یې راوچته کړه چې هغه د لسو نه زیات کسانو دغه ګټه راوچته کړې ده او راوړه په دې باندې به دې مړی ورته کېښوه. او بیا یې سجل وکړو. الله په قرآن کې شي وفرعون ذي الاوتاد، فرعون میخونه والا، هغه په خلکو میخونه ټکوال. نو یو میخ ورته به یو خپه کې، بل به یې بل خپه کې، یو په یو لاس کې بل به یې بل لاس کې، دی ورته ټکوال. خو د هغې ایمان داسې و لکه د غر. نو هغې په دغه ټیم کې دا ووی او سیرت کې راځي چې ملایکو په هغې باندې سوری جوړ کړو له پاسه او دا خبر هغې وکړه رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه، الله زما دپاره کور جوړ کړه، خو خپل خوا کې راله جوړ کړه، عندک په جنت کې راله یو کور جوړ کړه. کم دي هغه کسان هغه رفع الیدین او امین بالجهر چې نشي کولی تره د یېرې نه یا د ماما د یېرې نه کاکا د یېرې نه واورئ د دې زنانه قصه. آسیا دا زنانه ده، سړی نه دی ګورې، او مقابله د چا سره ده؟ عام خاونې دی فرعون. دغه یو زنانه ده چې الله سبحانه وتعالی ورته هغه کور وښو. کله چې دا مړه کېده زنکدن کې او ساتې ورته، نو الله ورته هغه کور وښو چې دا ستا کور دی په جنت کې جوړ شوی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وویل دا به په جنت کې زما بیبي، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځه په جنت کې. د دومره اوچت مقام د دې صبر د لاسه. نو د دې واقعې نه یو څو فایدې راووتې او هغه ده چې کافران که هر څه کوشش وکړي خو د الله د دین به خورېږي. لکه څنګه چې فرعون کوشش کوو چې د موسی علیه السلام د سره پیدا نه شي، خو الله عقل فرعون د موسی علیه السلام په لاس تباه کړو. دویم درس پکې دا دی چې صبر او صبر، چې صبر کوئ د صبر میوه به خوږئ. ځکه قرآن کې الله څه وایي قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. موسی علیه السلام خپل قوم ته هم دا ویلو چې د الله نه مرسته غواړئ او صبر کوئ. نو په تاسو باندې که سختې دي چې هغه سختې خو په موږ باندې شتیم نه او نه دی الله هغه سختې راولي، موږ دغه امتحانونو کې پاس کېدو والا نه یو. خو دا کمې سختې چې تا ته هم د دنیوي قرضه ده باندې، بیماري ده د باندې، مسلې دي ده، صبر کوئ انشاءالله الله به د هر څه حل کړي. درېیمه خبره دا ده ورځې دي چې لکه بوقي او تلک الايام نداولها بین الناس. ورځې ګرځي را ګرځي خفه کېږه مه. که نن چېرته به مسلمانانو باندې په یو ځای کې سخته ډېره ده لکه زموږ په فلسطین کې الله اکبر حالات دې سره رسېدلي دي چې ښه مخامخ زنانه ویشتې کېږي، ماشومان ویشتې کېږي او ماشومانان موږ ته اریان اریان ګوري او دا خوارې سترګې اړې راړې موږ ته ګوري وي تاسو څه کولی شئ؟ موږ ورته وایو نه موږ دنیا کې لګیا یو، زموږ هم بچي شتي کور کې، هغوی سره به څه کوو؟ زه چې تا سره مرسته کوم زما دې بچي به څه کېږي؟ د هغه خو خیال ساتل غواړي که نه. زه چې دغه د فلسطین دې زنانه ته وګورم او د فلسطین دې خور ته وګورم او هغه راته ووایي چې زما دپاره نو زه ته یم دلته زموږ هم ښځه ناسته نو چې زه ستا مرسته شروع کړم دا غریبه خو به د لوږې نه مړه شي. هغه دوا ورته موږ نشو کولی، داسې پورې موږ را رسېدلي وو. صحیح ده د ډېرو خبرو طاقت الله موږ له نه یې راکړی، هغه د مشرانو له ورکړی. خو دا طاقت خو تا سره شتي که نه چې تا هغو ته دوا وکړي. نن زموږ روژه وه الحمدلله د غالبا مسلمانانو روژه وه او په دې خبره به خفه کېږئ نه. زه دا ویم چې ډېرو کمو خلکو به دوا کړي، ډېرو کمو خلکو به دوا کړي چې د فلسطین کې دا حالات دي. نه دا ورځ یې راوړي یو ورځ به داسې راشي چې د فلسطین به انشاءالله زمونږ وي. العاقبة للمتقین دا پکې بل درس دی چې انجام او نتیجه د تقوادارو خلکو ده. لکه څنګه چې دې کې نتیجه دا د چا په حق کې راووته؟ موسی علیه السلام او بني اسرائیل مبارک راووته او هغه الله تبارک. بله دا فایده په دې درس کې وه چې امتحانونه به لازم راځي. دا سره زر چې
دا چې د بټۍ ته څومره اچې څومره ورته اچې نو دا څه کېږي دا پاکېږي او دا ښکلې کېږي. هغه مؤمن چې په هغه باندې سختي په دنیا کې ډېر راځي الله یې ښکلی کوي، الله یې پاکوي، الله یې اوچتوي. او دا سختي په هر چا نه راځي، په کدو کریله سړي باندې نه راځي. ګوره سختي په مؤمن راځي چې دعوه دې د ایمان وکړه که نه چې زه دینداره شړم. بیا راته الله وایي په دې دعوه باندې دلایل هم وښایه. دلایل به څنګه ښیې؟ دا سختي به درمه راځي، په دې کې به صبر کوې نو ته به ښکاره شي چې او دا مؤمن دی. یو پکې دا درس دی چې د الله نه خپل یقین او تمه ده چې ته مقتې کوه. رب العالمین به یقین مضبوط ساته، د دې ځینې به دې مرسته وکړي چې ته به اریان شې. یو درس پکې دا خو بعضو تاسې ما اشاره وکړه په تادی کې. یو پکې دا دی علو الهمه، اوچته اراده، اوچت عزم. چې اراده دې اوچته وه او عزم دې اوچتو، الله سبحانه وتعالی به دې ته ورسېږي ته به اریان شي. دې ته به نه ګورو چې بدایه څنګه ده، بلکې انتظار کوو د څه د نهایې. که بدایې ته وګورې نو موسی علیه السلام په صندوق کې بند شوی دریاب ته اچولی شوی دی، بس چې د فرعون سره مقابله وکړي. دا بدایه نه ده، بدایه کمزوري ده که نه؟ ده کمزوري که نه؟ خو که دغه بدایې ته صرف وګورې نو بیا خو حالت خراب شو. موږ ګورو نهایې ته آخري څه چلو شو، هغه فرعون د موسی علیه السلام د لاسه تباه شو او الله به شرمونو وشرمو. نو دی چې اوچته اراده اوچت عزم ساتئ او دا مو چې دا کار زه نشم کولی، بلکې په الله باندې توکل کوئ.